ګران اوریدونکو السلام علیکم. نن ویډیو د ملا د درد موږ ورته درد وایو. د ملا درد په سلسله کې دی چې د دې ملا د درد وجوهات څه دي، په دې کې موږ له احتیاط څه پکار دی. نو نن سبا د ملا د درد مریضان کافي زیات دي او په هر دریم څلورم کس وایي په ملا مې درد دی او کله ناکله دا درد بیا خپې ته پنډۍ ته کوشي. د دې وجه څه ده؟ د دې د درد غټه وجه چې ده هغه زموږ ناپوهي یا بې احتیاطي ده. د ملا د هډوکي په باره کې زه تاسو دا وایم چې د ملا دا هډوکی چې دی دا کم کالم یا دا تخته د ملا دا تخته دا د 33 یا د 33 هډوکو د مجموعې نه جوړه ده چې دا 33 هډوکي د یو بل سره یوځای شوي دي. لکه مثال په طور باندې لکه دا د ملا کالم دی، دا لکه 33 هډوکي د یو بل سره نږدې پراته دي. بیا د دې دوه هډوکو په منځ کې کرچی دی. کرچی دا کرچی د څه کار کوي؟ کوشن. دا کوشن دی، لکه دغه د هډوکو له پوسوالی ورکوي. دا یو په دې کې لچک دی. نو دغه شان د هر دوه هډوکي دې ته موږ ورټیبرا وایو. د هر دوه هډوکو منځ کې دغه کارټیلیج یا نرم هډوکی دی، یا موږ ورته دا کار د کوشن کوي، یا شاک ابزاربر به ورته موږ وایو چې دا د شاک ابزاربر کار کوي. لکه پښتو کې ورته خلک وایي دا شاک ابزار یې خراب شوی د ګاډي، که نه دغه شان دا شاک ابزاربر دي. نو دا دوه کله چې موږ سیز چوتو نو دا زموږ د ملا د ټول کالم یا د تخته چې دا کږیږي راکږیږي هم د دې د سخت په وجه باندې چې د دوه هډوکو منځ کې دغه کرچی لګېدلی، د دې دپاره چې دا تاویږي راتاویږي. کله چې موږ په د وزن په چوتېدو کې موږ بې احتیاطي وکړو او یا زموږ یا د خپل د زور نه سیوا وزن اوچت کړو یا وزن موږ نارمل وزن اوچت کړو د معمول مطابق خو غلط ورته ودرېږو او د هغې د وجې نه بیا انسان څه چل وشي، د ملا د دوه هډوکو په منځ کې کم کرچی چې دی دا سلیپ شي یا دا داسې لکه ټیر به ورته موږ وایو یا کریک به ورته موږ وایو، دا یو ځای کې یو طرف ته وپړسېږي او هغه پړسېدو سره او یا د هغه سلیپ کېدو سره د انسان په ملا باندې درد راشي او د دې نه کله ناکله دغه درد بیا د ځان له غټه قصه په دې باندې زما یو ویډیو شته هم د ملا او د خپې د درد په باره کې چې خلک ورته وایي ارقونیسه. نو بیا دا درد اکثر پنډۍ ته او خپې ته کوشي مریض ته ډېر غټ تکلیف وي. نو زه اوس تاسو ته به اوس تاسو دا ووایم چې زمونږ د ملګری به د بوج د لوډ چوتۍ پیټی یا بوج، نو په دې کې د بې احتیاطي به زه به تاسو ته وښیم او بیا به دی په احتیاط په طریقه چې چوتۍ زه تاسو به هغه هم ووینئ او بیا به زه تاسو ته دا ووایم چې هم د دغه احتیاط چې موږ وکړو. کوم احتیاط؟ یو دا چې زموږ د بوج چوتولو څومره استطاعت دی د هغې نه سیوا چوت نه کړو، بل دا چې بوج ته په توازن کې ودرېږو، کوږ نو راکوږ نو، زموږ ټول وجود ښه په صحیح پلین ځمکه باندې او په صحیح پوزیشن کې او په صحیح طریقې راوچت کړو، نو زموږ ملا به نه خرابېږي. بل دا چې په ملا دړي نو هغو له خصوصي دا کار پکار دی چې څه شی د ځمکې نه هم رالي، حتی که هغه یو پنسل یا یو وړوکی غوندې شی ولنی خو چې څه شی رالي نو هغه به هم ملا به نه کږوي، خو د زنګونان او دغه په زور به شی رالي. اوس زه د دې ملګري دغه تاسو د ویډیو ښیم چې دی به تاسو دی به دا شی راوچوتی، لکه دا اوس ګوره دی غلط دی، د ملا کږه کړې ده او دی دا شی راچوتی دی بس ګوره د ملا ته ګورئ، یعنې دا شی چوت کو د ملا په زور باندې ملا یې نیغه کړه. ته بیا کېده دا اوس دی د ملا په زور دی اوس را ټیټ شوی دی، بلکل داسې ټیټ شه برابر نه نیغه ودرېږه لکه سړی چې لمونځ کوي داسې نه بیا کېده اوس ودرېږه. اوس غلط طریقه خلک څنګه چوتی چې خلک غلطي څه کوي، دا غلطي کوي، د ملا کږه کړې ده او دغه شان په ملا یې کړو. اوس په صحیح طریقه اوس یعنې د زنګونان را مات کړل شی دغه ونو او اوس دی رو د زنګونانو په زور او په اخره کې ملا له دی زور ورکړي. لکه زمونږ غټه غلطي څه ده؟ زمونږ غټه غلطي هم دغه ده چې موږ د اول نه د ملا په زور باندې او دا خو یو نرم کالم دی، ظاهره خبره ده چې په دې کالم باندې بوج راشي او دا کم کرچی چې دی کم چې دا کوشن کار کوي دا وچوي یا دا سلیپ شي او د انسان په ملا درد راشي. نو دا احتیاط پکار دی. یو سړی دی هغه همیشه د دغه سیمټو یو بوجې په اسانه چوته یا دوه بوجې وړي، خو بعض اوقات دی ورته صحیح په پوزیشن کې ونه درېږي یا دی په غلطه طریقه باندې شی چوت کې په ملا کې پړق وشي، هغه پړق بیا نه وځي.
نو هغه لکه زما د دې خبرې مقصد دا چې یو سړی د بوجۍ چوتولو سره عادت دی خو ناڅاپه د دغه ملا کې پړق وشو نو د هغې وجه هم دغه ده چې دی ورته یا غلط ولاړي یا دا شی د ده د دغه نه استطاعت نه سیوا دی نو احتیاط په دې کښېناستو راچوتېدو کې ډېر احتیاط کوئ او د کومو خلکو بیا به زه وایم چې د عام نرۍ دړي نو هغه هم چې څه شی ته وغورځېږي نو ملا به نه دغه کوي خو ملا به نیغه ساتي او څیز به د ځمکې نه راوالي دا ډېر ضروري ویډیو دی دا د یو بل سره شیر کړئ او دا مسله ډېره زیات عامه ده په دې باندې زما یو ویډیو هم شته د ارقونیسا په دغه باندې هغه تاسو هغه هم دغه شی اورېدی شي دا د یو بل سره شیر کړئ ډېره مهرباني ستاسو السلام علیکم